هغه کسان چې همیشه ګناوې کوي پر خپل ګناو باندې پښیماني نه ښکاره کوي، توبه نه باسي، نه د خپلو ګناهو ته متوجه کیږي، یوه ګناه کبیره وکړي بله پسې کوي، بله وکړي بله کوي، هلته شیطان و نفس چې څه ورته وایي دی د هغه متبع دی، د هغه پر لار باندې روان دی، ټوله زندګي په ګناه کې تېرېږي. دا کسان د یوه خبره واوري، دا ګناه دا د الله نافرماني ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی ده، دا د انسان پر ژوند باندې ډیر غلط فایلې لري، دا د انسان پر ژوند باندې ډیر غلط تاثرات اچي، ډیر غلط اثر لري. دا د ګناه او نقصانات د انسان پر زندگی باندې خامخا ښکاره کیږي، ډیر ښکاره کیږي. په دې کې ډیر پام کوئ. کله چې ګناه درڅه وسو، داسې نه چې موږ ټول د ګناهو نه پاک یو، کل بني آدم خطا، د آدم هر بچی چې کوم دی هغه خطاکاره دی، د هغه نه خطا کیږي، ګناه کیږي، لیکن در ټولو بهترینه د آدم په بچانو کې د الله په مخلوق کې د ټولو بهترین کس هغه دی چې د هغه څه ګناه وسي او بیا د الله څخه توبه وباسي. دا د ټولو بهترین کس، توبه باسه. که چیرې ته توبه نه وباسې، د ګناهونو داسې نقصانات دي، داسې نقصانات دي چې هغه که په تا باندې مسلط سي، ستا به د دنیا او آخرت بیړه در غرقه کړي. دا مه وایي چې زه ګناه کوم په ما هېڅ نه کېږي. علماو د ګناهو نقصانات لیکلي دي. یو نقصان ډېر خطرناک نقصان دی چې سړی همیشه ګناه کوي، الله جل جلاله احکاماتو ته اشا ګرځولي، د خدای نافرماني کوي، د الله د رسول نافرماني کوي، د دې کس څخه د الله عون او مدد لرې کېږي، د خدای معیت د دسې لرې کېږي، د الله نصرت و کومک و عون دا ټول لرې کېږي. د دې نتیجه به نو څه شوي چې دا ټوله دنیا بیا را جمع سي، ستا د کومک دپاره، ستا د نصرت دپاره به هلې ځلې وکړي، خو ارام به ستړي سي، لیکن دومرې نصرت و کومک یا عون بې تا ته نه در ورسېد لکه دا یو نوک. ځکه تا څخه د خدای جل جلاله نصرت لرې سوی دی، الله جل جلاله ستا څخه خپل مدد پورته کوي د ګناهو په وجه باندې، او دا کومک یا د معیت و د عون ټول اسباب را جمع کې، هر سبب چې دې کې به زه کامیابه سم، په دې کې به دغه سبب به زما کومک وکړي، په دغه سبب کارولو سره به زه مخته ولاړ سم، چې د دنیا ټول اسباب را جمع کړي، ټول اسباب. قسم په خدای که د دغه یو نوک پیدا درته وکړي، که د الله عون و کومک در سره و، که دا ټوله دنیا را جمع سي ستا پر خلاف ودرېږي، دا تاوانونه لا که در ورسي، که د دنیا ټول اسباب را جمع کې، دغه اسباب د دې دپاره وکاروي چې د خدای کومک و نصرت او د الله جل جلاله هغه پرمختګ چې ده ته یې ورکړي دا ځینې واخم، هېڅ امکان نه لري. نو د الله عون، د الله نصرت، د الله کومک غټ شی دی، او دا د ګناهو په وجه الله د بنده څخه اخلي. د دې یو بېلګه زه درته وایم. حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون په مقابله کې ودرېدی، هغه داستان و قصه خو ډېره اوږده ده، تاسو ته به علماو کړي، خو کله چې موسی علیه السلام او بني اسرائیل د فرعون د ظلم څخه، د فرعون د بربریت څخه ولاړه ووتل، فرعون خپل لښکر او دی خپل هم په پسې روان سو، روان 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 هلته دریاب ته ودرېدل. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وویل چې د مخ د خوا خو دریاب دی، د شا د خوا لښکر راورسېدي، تباه یې کړو. موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې نه نه نه، الله جل جلاله زموږ سره دی، الله زموږ سره دی، الله پاک جل جلاله موږ بچوي. دا د الله معیت و کومک و نصرت ته ګوره. کله چې الله امر وکړي موسی علیه السلام ته چې دریاب په لکړه وه، څو لارې پکې جوړ شوې. د موسی علیه السلام سره ټول بني اسرائیل چې هغه ایمان یې راوړی و، مسلمانانو هغه الله بچاو کړ. فرعون او د هغه متبعین، هغه لښکر سره د ټولو مجهزاتو ولاړه ډوب سو، خطر راغی. نو فرعون د هلاکت اراده کړه، الله عون و نصرت د موسی علیه السلام مقابله کې فرعون ودرېدی، الله جل جلاله د موسی علیه السلام سره ورسره و. نو فرعون چې هر څومره بادشاهي وه، هر څومره پوځ وه، هر څومره لښکر وه، هر څومره اسلحه وه، د موسی علیه السلام ته یوه ذره تاوان ونه رسېد. دغه د الله کومک و عون نصرت چې زموږ سره راسره یي، بیا به د دنیا هر قسم
حاسد هر قسم دشمن چې ستا د ختمېدو اراده وکړي تا ضرر نسي رسولی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هجرت په موقع د الله د رسول سره ورسره و. کله چې دی په غار ثور کې شپه تېرول هلته پاتې سو نو مشرکین پسې ګرځېدل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا غار ته کتل مشرکین تعقیبول چې رانسي. کله چې مشرکین غار خولې ته رانږدې سوه ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغوی د چپلکو سرونه ولیدل. د الله رسول ته دا دې راله اوس به څه کوو؟ د الله رسول څه ورته ویل؟ لا تحزن ان الله معنا. مه بیرېږه الله زموږ سره دی. یعنې چې دا ټول مشرکین سره راجمع کړي دا ټول راجمع کړي دا ټول راجمع کړي الله زموږ سره دی دا ضرر هم نسي رسولی. او هغسې اوس هم خدای پر وړاندې وکاړه کړ هغه بېرته ولاړه دی ولاړه سفر هغه هجرت داستان دی ډېر اوږد دی ډېر خوندونکی. نو د الله نصرت او کومک دا د ګناهګارو سړي سره نه وي. لهذا که ګناه در څه وسو فورا توبه باسه الله ته متوجه کېږه خدای ته ژاړه دغه ستا دپاره د کامیابۍ غټه لار ده.